علیکم دوستانو، امید لرم چې جوړ به. زه فضل الدین اسچان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. زه نن ورځ ستاسو سره په دې ویډیو کې په دې موضوع غږیږم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې تاسو د موبایل د میپ د لارې نه تاسو د خپل کور، دوکان یا کوم بل مارکیټ یا یو داسې ځای وي، جومات وي، شفاخانه وي، هر څه تاسو څنګه په میپ یا ګوګل میپ کې څنګه په اسانۍ سره رجستر کولی شئ، هغه هم وړیا توګه سره. نو دوستانو راځم ویډیو ته بغیر له دې ستاسو وخت ضایع کړم. نو ویډیو شروع کوم. لومړی زه راځم میپ خلاصوم په موبایل کې. دا وګورئ دلته د موبایل میپ خلاصوم. موبایل میپ مې خلاص کړ. دا وګورئ ما د موبایل میپ ته دا خلاصوم چې دا مې کله خلاص کړ، کلیک مې پرې وکړو نو دغسې نورمال حالت کې راځي. له دې نه مخکې تاسو باید خپل موبایل لوکیشن د تاسو باید خلاص وي. دغه لوکیشن که تاسو وګورئ دغلته د ما لوکیشن دا د ما خلاص ده. تاسو وګورئ دا شین د ما لوکیشن خلاص ده. نو تاسو باید لوکیشن خلاص کړئ. لوکیشن خلاصول نه وروسته نو چې تاسو کله په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، دې اپشن تاسو چې په کوم ځای کې نو هغه ځای تاسو ته راکش کوي. نو زه اوس په همدې باندې کلیک کوم. دا وګوره کلیک مې زه فلحال په همدې ځای کې یم. صحیح ده. یعنې که چېرې تاسو بل ځای کې لوکیشن په ځای نه وي، تاسو دې باندې کلیک وکړئ، تاسو خپل ځای راکش کوي. نور لکه زوم اوټ زوم ان یې کوي. ګوره دلته کوم ځایونه پکې ثبت شوي دا ښکاري. نو تاسو غواړئ خپل کور، خپل دوکان یا هر ځای چې وي تاسو غواړئ چې ثبت یې کوئ، نو تاسې به په هغه ځای کې ولاړئ. که هغه ځای کې نه یې ولاړ میپ کې هم کولی شئ پیدا کړئ. خو له ټولو ښه دا ده چې تاسو ته فکس معلومه همغه ځای وښیي، نو تاسو په همغه ځای کې ودرېږئ. نو بیا دغه ځای دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، نو دا تاسو ډایرکټ همغه ځای ته کش کوي. زه فلحال په همدې ځای کې مثال ول دا ځای زه رجسټر کوم. نو په همدې ځای باندې به تاسو داسې په سکرین زور وکړئ. ګوره دا سور نشان راغی. چې کله دغه سور نشان راغی نو تاسې دغه نه وروسته دلته لاندې دا مینیو خلاصېږي. دا وګوره دا مینیو غوندې خلاص شوله. دې کې دلته داسې اپشن یې ورکوي. دا به داسې پورته کوي چې ما پورته کړله. ګورئ که تاسې وګورئ دغلته یې ماته راکړه ده. ګوره اډ ا میسنګ پلیس. دلته میسنګ پلیس څنګه کوم اضافه کوم. په دې باندې ما کلیک وکړ. چې کله مې کلیک وکړ دلته یو فوټکۍ غوندې فورم راځي. زه دغه ډکوم. ډکول نه وروسته دې ما دا ځای په ګوګل کې څنګه کېږي رجسټر کېږي یا په میپ کې رجسټر کېږي. ښه اوس راځم دلته ګوره دغه پلیس نوم لیکم. څه شی دی مثال په ډول سره ما سره مثال احمد هوم ده یا مثال کور ده یا دوکان ده یا هر څه شی چې وي. نو مثال ډول زه ورکوم احمد هوم لیکم یا احمد شاپ لیکم، احمد فیش شاپ مثال ډول لیکم فیش شاپ. صحیح ده. فیش شاپ مې ولیکه د احمد. اوس راځم کټګوري ته. دلته شاپ کټګوري انتخابوم. ګوره فوډ اینډ ډرینکس دی، شاپینګ ده، سرویس ده. ګوره ډېره کټګوري کومه کټګوري ستاسو کومه کټګوري پورې مربوط وي تاسو، نو تاسو هغه کټګوري دلته څنګه کوئ انتخاب کوئ. مثال ډول سره شاپینګ یا فوډ یې کوئ. زه فوډ ده. صحیح ده. فوډ کې څه شی ده دلته فوډ کې تاسو کوم ټایپ فوډ ده فارم فوډ به وکړو زه. صحیح ده. دا فارم انتخاب کړه ده. صحیح شو. اوس ګوره دا کټګوري مې انتخاب کړه. دلته لوکیشن تیار انتخاب ده. کولی شئ لوکیشن کې ایډیټینګ وکړئ. بغیر له دې نه نور پکې هېڅ پکې مه اضافه کوئ. یعنې که چیرې تاسو دوکان یا بل شی د هغه د خلاصېدو باندې دوه ټایمونه پکې اچوئ. ګوره دلته لیکي اډ مور لوکیشن اډ مور ډیټیلز لیکلي دلته. اډ مور ډیټیل باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره تاسو ته هغه ټول کومه ګنټې خلاص وي، کنټکټ نمبر او خپل ویب سایټ او د خپل اوپننګ ډیټ دا ټول پکې ایډ کولی شئ. او دلته تصویر هم تاسو ایډ کولی شئ. د ځینې اډ فوټو باندې چې تاسو کلیک وکړئ همدغه سره که د کور وي دوکان وي دغه فوټوګان هم تاسو څنګه کولی شئ اپلوډ کولی شئ دغه لوکیشن سره. نو چې کله تاسو لوکیشن خلک ګوري نو دغه سره به دا فوټوګان هم راځي. نو دلته تاسو کولی شئ اډ فوټو باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو خپل فوټو څنګه کوئ ایډ کوئ د ځینه. صحیح ده. نو زه څنګه کوم سبمیټ کوم. چې کله مې سبمیټ کړ ګوره ماته ګوګل دا پوینټونه هم راکړه په دې سره باندې. یو څو ساعته وروسته به څنګه شي د ما دغه لوکیشن په ګوګل میپ کې ایډ شي. نو دا ملګرو د لوکیشن اضافه کول په موبایل د موبایل په میپس کې ډېره اسانه طریقه ده. امید لرم چې ویډیو مې خوښه شوې وي. او که کوم ملګري زموږ ویډیو ته زموږ چینل ته نوي یاست زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل بټن یې هم وایست تر څو نوي په زړه پورې ویډیوګانو لومړی تر تاسو پورې رسیږي. نور مو په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.